منشور کې د نور د تیتوالي مسله داسې ده چې کله نور منشور ته داخلیږي دا سپین نور په حقیقت کې چې موږ تاسې سپین رڼا وینو سپین رڼا دا اصلا متشکل د اووه رنګونو څخه دی او هر کله چې دا اووه سره رنګونه یو له بل سره یو ځای منطبق را روان وي په برابرو صورتونو باندې نو دا بیا موږ تاسو ته دایم څنګه ښکاري سپین یعنې زموږ تاسې مغز هغه نور چې د اووه رنګو څخه متشکل وي هغه څنګه لولي څنګه موږ تاسو ته ښکاره کوي سپین یې ښکاره کوي خو که چیرې دا یو له بل سره منطبق نه سوله دا منطبق حالت کې دا جدا سوه که چیرې دا جلا سوه سره په مختلفو زاویو راله بیا موږ تاسې هر رنګ په مغه ځانګړي شکل باندې تشخیص کوو متوجه سولئ اوس په منشور کې څه خبره ده کله چې نور ور باندې واردیږي کله چې نور واردیږي دا چې منشور ته داخلیږي انکسار کوي که نه اوس دا نور چې منشور ته داخلیږي دا متشکل د اووه رنګونو څخه دی او دا اووه رنګونو کې یو څه توپیرونه موجود دي د څه شي د لحاظه توپیرونه موجود دي یو خو د رنګ توپیر دی اما د فزیکي لحاظه موږ تاسې څنګه وایو د څپو د مشخصاتو له جنسه یې څنګه وایو د دې اووه رنګونو فریکونسي او د څپې اوږدوالی متفاوت دی موږ تاسې میخانیکي څپې ویلي دي اوس تاسې د څپې اوږدوالی او فریکونسي په دې مسایلو باندې بلد یاست دا اووه رنګونه څه رقم دي زه اول تاسې ته اووه رنګونه ولیکم د دې ترتیب هم مهم دی چې بیا زموږ تاسې په ذهن کې وي سور رنګ په آر به یې زه اوس ښکاره کړم سور رنګ څپایه که درته رسم کړم هغه داسې یو شکل لري دا سور رنګ او د دې نقطې څخه بیا تر دې نقطې پورې دا عبارت د څه شي څخه راځي د څپې اوږدوالی اوس تاسې ورته وګورئ دا د سره رنګ دپاره د څپې اوږدوالی دی اما نارنجي رنګ دا به په او ښکاره کړو نارنجي رنګ هغه بیا داسې یو د څپې اوږدوالی لري زه به دا په دې شکل درته رسم کړم چې دا د مسیر یې درته مشخص وي دا د کوم یو د څپې اوږدوالی رالی د سور رنګ نارنجي ته اوس تاسې دقت وکئ هغه بیا دا رقم یو شکل لري ویني یو څه کم رالی نظر سور ته د څپې اوږدوالی نظر سره ته څه دی کم د دې وروسته ژړ رنګ هوای به یې ښکاره کړو د دې بیا د څپې اوږدوالی داسې یو شکل لري دا څپایه که رسم کړو داسې یو شکل به ولري دا به دا رقم وي تاسې د دې څپې اوږدوالی که وګورئ د دې ده دا وګورئ دا ته هغه هم کم سوی دی د هر یو د څپې اوږدوالی اوس تاسې ته مشخص سو دا دغومره راغی د دې د څپې اوږدوالی بیا دغومره دی د دې وروسته بیا زرغون رنګ یا شین رنګ دا په جي ښکاره کړو دا بیا داسې یو څپه وي دا نور هم د څپې اوږدوالی په دې کې کم سو توپیرونه په اووه رنګونو کې په څه شي کې دي د هغوی د څپې اوږدوالي کې دی او په عین حال کې په فریکونسۍ کې هم دی اوس تاسې په پوهېږئ په فریکونسۍ کې ولې وي ښه د دې رنګ څخه وروسته آبي رنګ دا بیا دا رقم وي دا وګورئ دا تر زرغون رنګ هم د دې د څپې اوږدوالی څه شي سو کم سو د څپې اوږدوالی هلته وګورئ سره کې څومره تفاوتونه راغلي د دې وروسته څخه نیلي رنګ په آی به یې درته ښکاره کړم دا بیا دسیانې وي دا نور هم څه شي سوی دی د څپې اوږدوالی کم سوی او آخري بنفش رنګ وایلټ دا نو بیا داسې دی دا نور بیخي د څپې اوږدوالی په دې کې بیخي کم دی او څومره چې د څپې اوږدوالی کمیږي تاسې دا ترتیب حتما په یاد ولرئ د سره څخه تر بنفش پورې د څپې اوږدوالی کمیږي متوجه سولئ د څپې اوږدوالی چې کمیږي اوس نو فریکونسي په خپله په اسانۍ ذهن ته راځي حتما فریکونسي زیاتیږي ولې دې ته وګورئ د دې ټولو رنګونو سرعت یو رقم دی یعنې که چیرې د دغه ځای څخه دا وړانګې حرکت وکړي په عین وخت کې ټول دلته راورسېدل اوس نو که سور تر دې ځای پورې راغلی دی فرض وکئ دوې لمداګانې طی کړي نارنجي رنګ درې څلور لمداګانې طی کړي وي نو هر څومره چې ډېر سایکلونه طی کړي فریکونسي یې پورته راځي که نه
اوس تاسو داسې تصور وکړئ په ټي ټایم کې یو دوه د دې فریکونسي څو راله دوه په ټي ټایم کې فریکونسي دوه نه په ټي ټایم کې څو سایکله وهلي دوه دې څو سایکله وهلي دې ته وګورئ په هغومره ټایم کې بیخي زیات او په وخت کې د سایکلونو شمېر ته موږ تاسې فریکونسي ویلی یو که نه نو د دې فریکونسي به څه ډېره زیاته د څپې اوږدوالی خو تاسې عملا وینئ خو بیا هم زه درته لیکم موږ تاسې په لم دا ښکاره کول د څپې اوږدوالی یعنې لمدا له سور رنګ څخه یعنې له آر رنګ څخه بیا د وي په طرف باندې چې راسئ ترتیب به همدا شکل حتما پیدا کوي دا بیا زموږ هر ځای کې پکار وي لمدا له آر رنګ څخه تر وي رنګه پورې له سور څخه تر بنفشه پورې کمیږي دا خو په شکل کې هم ښکاري چې دا کم سوی نو په یاد ولرئ له سره رنګ څخه سور نارنجي ژړ زرغون آبي نیلي بنفش اوس نو د سره څخه تر بنفشه پورې لمداګانې څنګه کیږي کوچنۍ کیږي او که موږ تاسو ته دوه رنګونه یو چا انتخاب کړل چې ووایه د کم یوه لمدا غټه ده تاسو وګورئ چې په ترتیب کې د سره طرف ته دی د بنفش طرف ته دی اسانۍ سره دا خبره کولی سي ووایاست اما فریکونسي که په اف باندې ښکاره کړو له سره رنګ څخه د وایلټ په طرف باندې بیا څه کیږي ډیریږي او څومره چې د بنفش طرف ته تاسې راځئ د هغه فریکونسي څه زیاته وي موږ تاسې بیا په راتلونکو څپرکو کې دا مسله هم زده کوو چې د الکترومقناطیسي څپو انرژي د هغوی په فریکونسۍ پورې اړه لري اوس دومره دا خبره یوازې تاسې ذهن کې ولرئ د الکترومقناطیسي څپو انرژي د هغه په فریکونسۍ پورې اړه لري نو تر ټولو ډېره انرژي له چا سره ده له بنفش رنګ سره وروسته د نیلي و آبي و زرغون او تر ټولو کمه انرژي په دې ترتیب کې د کم رنګ سره ده د سره رنګ سره ده لږ انرژي سور رنګ کې وي او تر ټولو ډېره انرژي بنفش رنګ کې وي د سره نه چې انرژي نوره کمه کې هغه بیا نور د الکترومقناطیسي څپو کومه برخه جوړیږي نوري څخه ټیټ تر سره ټیټ انفراریډ ورته وایو د هغه انرژي د سره رنګ څخه هم کمه وي همداسې چې نور هم راټیټوي مایکروویو راځي لنډې څپې راډیو ویو راځي او هر کله چې د بنفش څخه ورپورته سي د فریکونسۍ په حساب هغه نور نه دی اما الکترومقناطیسي څپه ده د هغه انرژي نوره هم زیاته وي چې موږ تاسو ورته وایو الترا وایلټ ماورای بنفش دا ډېره زیاته انرژي لري د ماورای بنفش انرژي ډېره زیاته پیاوړې د هغه څپو د ماورای بنفش څخه هم چې فریکونسي نور هم زوروره سي بیا هغه عبارت د څه څخه راځي اکس ری اکس ری د اکس وړانګه دا دومره ډېره انرژي له ځان څخه لري چې دا تر غوښې تر نرمو موادو دا مکمل وځي متوجه سولئ او د هغه نه هم چې د فریکونسي اندازه پورته ولاړه سي بیا نو ګاما وړانګه راځي چې د هغې انرژي بیا اندازې زیاته ده دا ټولې وړانګې د راډیوي څپې څخه را شروع کړه چې اووه ډلې سوې راډیو څپې لنډې څپې انفراریډ نوري ماورای بنفش اکس او ګاما اووه ډلې رالې دا ټول د لمر څخه را روانې وي خو د ماورای بنفش د دې بنفش څخه پورته دا وړانګې مکمل د اوزون طبقې په وسیله باندې بلاک کیږي دا ځمکې ته نه راپرېښودل کیږي اما نورې وړانګې راځي بیا په دې اووه ډلو کې چې ټول الکترومقناطیسي څپې دي یوازې کومه ډله په سترګو لیدل کیږي یوازې نوري برخه چې نوري برخه بیا په خپلو کې له سره څخه تر بنفشه پورې دي او که چیرې دا ټولې څپې یو ځای را روانې وي دا به موږ تاسو ته ښکاري څنګه سپینه رڼا د لمر رڼا سپینه ښکاري متوجه سولئ خو که چیرې دا وړانګې سره جلا کوي بیا تاسې به هر یو په مغه خپل مشخص رنګ باندې ووینئ ښه تر دې ځایه خبره دا رقم راله د ټولو سرعت هم یو شی دی سرعت برابر دی یوازې فرق په څه شي کې دی دغه وی وایلټ دی نه دلته چې مې لیکلی دی دا به داسې یعنې درته ولیکم چې دا مطلب سرعت نه دی خو د سره رنګ څخه تر بنفش رنګه پورې ښه په فریکونسۍ او د څپې په اوږدوالي کې د دوی توپیرونه راغلي دي متوجه سولئ اوس نو کله چې دا نور داخلیږي سپین نور متشکل د دې ټولو رنګونو څخه دی تاسې دلته توجه ورته وکئ دا راغی یو منشور
نور رالی په منشور باندې وارد سو دا څه ډول نور دی سپین نور د لمر وړانګه سپین نور دی دا په حقیقت کې سپین نور دی دا موږ ته ښکاري سپین دا سپین نه دی دا ټول رنګونه یو ځای چې سي دا به موږ ته ښکاري په څه شکل باندې سپین چې کله دوی منطبق را روان وي اوس څنګه قصه ده کله چې دا نور تاسو خو بلد یاست چې دا د دې اوو سره رنګو څخه تشکیل سوی دی کله چې دا نور داخل سو منشور ته داخلیږي د دې محیط د ذراتو سره د دوی تعاملات شروع کیږي د دوی برخورد او د دوی کړنه د هغه سره شروع کیږي د دې هرې څپې او کم یوه سره چې انرژي زیاته وي هغه الکترونونه ډېر په اهتزاز راولي او د الکترون په اهتزاز راتګ هغه هم الکترومقناطیسي څپې جوړي نو هغه د دوی دپاره ډېر خنډونه جوړي د کم یوه دپاره خنډ ډېر جوړوي د مادې الکترونونه دا خو هم د موادو څه جوړ دی دا منشور د هغه اټومونو کې چې کم الکترونه دي هغه ډېر خنډ کم یوه ته جوړوی سي چې د کم یوه سره انرژي تر ټولو زیاته وي نو کله چې دا رنګونه داخل سوله د دوی صورتونه اول ټول برابر وکنه خو کله چې دوی منشور ته داخل سي د دوی په صورتونو کې تغییر راځي مخکې تر دې چې منشور ته داخلېدل د ټولو سرعت څه مساوي او موږ څونې فرض وو په هوا او خلا کې 300,000 کیلومتره پر ثانیه دا د ټولو مجموعي سرعت راغی مګم کله چې دوی منشور ته داخل سي بیا نو د سره سرعت به د ټولو سرعت کمیږي خو تر ټولو ډېر چې کمیږي هغه د بنفش او تر ټولو چې لږ کمیږي هغه به د سره وي نو د سره سرعت ډېر نه کمیږي او د بنفش سرعت تر ټولو ډېر کمیږي متوجه سولي که نه یعنی مطلب دا دی چې دا محیط د ټولو دپاره یو رقم عمل نه ښکاره کوي د سره دپاره یو ډول د بنفش دپاره بل ډول د دې سرعت لږ کمیږي د دې سرعت کې ډېر تغییر راځي یعنې سرعتونه نور نو برابر نه دي د منشور دننه اوس تاسو ماته دا ووایاست چې کله منشور ته داخل سو د ده سرعت تر ټولو ډېر کم سو او د ده سرعت تر ټولو لږ کم سو نو مات کم یو ډېر سو آفرین په یاد مو دی چې څومره سرعت ډېر کم سي وړانګه هغومره ډېره کږه سي نو کله د دغه نقطې څخه چې دا داخلیږي زه دلته نارمل رسموم ښه دقت اوس ورته وکئ دا سو نارمل کله چې دا وړانګه داخلیږي دا خو هغه ور رنګونه ټول یو ځای دي دا چې اوس دلته داخلیږي سور داسې مات سو دغه اصلي مسیر و که نه دا کوم مسیر و د وړانګې دا د ټولو رنګونو اصلي مسیر و اوس وګورئ د اصلي مسیر څخه وړانګه راماته سوه سره وړانګه دومره ماته سوه مګم بنفش وړانګه دومره ماته سوه دې ته اوس وګورئ کم یو ډېر مات سو بنفش ولې د بنفش سرعت په هغه ځای کې تر ټولو کم دی نو اوس تاسې دې سوال ته جواب ورکئ کله چې بنفش تر ټولو ډېر مات سو او سور تر ټولو کم مات سو دلیل هم د سرعت له وجې و آیا د منشور د انکسار ضریب د ټولو دپاره یو رقم وي که فرق ولري ډېر چې مات سوی د منشور د انکسار ضریب د هغه وړانګې دپاره لوی دی چې کم مات سوی د منشور د انکسار ضریب د هغه دپاره کوچنی دی او دا خبره د شروع څخه باید زموږ ذهن ته راغلی وای چې کله سرعت تغییر وکړي د ټولو سرعت یو رقم تغییر نه دی کړی فرض وکړئ دا 300 دی د مثال په توګه یو عادت درته وایم دا رالی 200,000 دا رالی 1,95,000 یعنې دا 2 لکه سو سرعت یې د 3 لکه څه څو ته رالی 2 لکه 1,95,000 1,90,000 1,50,000 1,80,000 1,50,000 1,50,000 فرق یې کړی دی که نه اوس نو دا سرعتونه چې فرق کړي د انکسار ضریب خو موږ تاسې سرعت په مخرج کې لیکئ نو اوس په د باندې د دوی سرعت څو 3 لکه د ده د انکسار ضریب اوس څو راځي ستاسې په نظر 3 لکه پر 2 لکه د ده څو رالی 3 لکه پر 1,95,000 د ده څو رالی 3 لکه پر 1,50,000 نو تر ټولو لوی د انکسار ضریب د کم یوه راغی د بنفش او دا ماتم تر ټولو زیات سوی دی نو دا دوی خبرې چې تاسې زده کړې اوس به نو دا مسله هم ورسره زده کوئ دلته به زه درته ولیکم د اووه رنګونو لپاره د اووه رنګونو لپاره د منشور د انکسار ضریب توپیر لري
مرحله مرحله دا خبره زده کوو. اول دومره په پوه سولې چې په دې اوو دانو کې د انکسار ضریبونه فرق لري. د ټول د انکسار ضریبونه د منشور د انکسار ضریب د ټولو لپاره یو رقم نه دی. ښه یوه خبره. اوس چې توپیر لري دا توپیر ولې لري سوال دی. موږ وایي دا توپیر ځکه چې د دوی سرعت خبره تغییر سوی نه اصلي منبع ته پسې ورسئ. دا د انکسار ضریب ولې په ټولو کې توپیر لري؟ سرعتونه یو رقم تغییر نه دی کړی. سرعتونه ولې یو رقم تغییر نه دی کړی؟ د مادې د دې محیط ماده چې ده د هغه الکترونو د ټولو سره یو ډول برخورد نه دی کړی. د کم یوه سره ډېر برخورد کړی، د کم یوه سره سطحي برخورد کړی دی. هغه چې ډېر انرژي ورسره وه د هغه سره برخورد لوړ و، او هغه انرژي چې کم ورسره وه د هغه سره برخورد کم و. نو مطلب دا دی چې د انکسار ضریب په ارتباط پیدا کوي په څه شي پورې؟ د څپې په اوږدوالي پورې. دا د څپې اوږدوالی کمه سوه، د ده سره انرژي پورته ولاړه، انرژي اغېزه وکړله د مادې د ذراتو سره په برخورد کولو باندې، او همدې برخورد کولو سرعت کم کوي. سرعت چې ډېر کم سو، ډېر مات سو، د انکسار ضریب لوی سو. نو موږ د دې ځای څخه یو لنډه نتیجه رااخلو. د اووه رنګونو لپاره د منشور د انکسار ضریب توپیر لري. څنګه توپیر لري؟ اول به دا درته وایم چې په څه شي پورې تړاو لري. د انکسار ضریب د څپې د اوږدوالي تابع دی. د انکسار ضریب د څپې د اوږدوالي تابع دی. که د دوی د ټولو د څپې اوږدوالی برابر وای نو د ټولو د انکسار ضریب به څنګه وای؟ برابر. او دا چې منشور ته داخل سوی وای ټولو په یوه زاویه رامات سوي وای. چې ټول په یوه زاویه رامات سوي وای، تاسو اوس متوجه یاست دلته ټول یو ځای وه، دلته اوس یو ځای دی که سره جلا سوه. د یوه زاویه وګورئ، د دې بل زاویه وګورئ جلا سوي. که د دې ټولو د څپې اوږدوالی برابر وای نو دا به ټول په یوه زاویه سر رامات سوي وای. چې په یوه زاویه باندې مات سوي وای دوی به نه وای جلا سوي. موږ به په دې راز هیڅکله نه خبرېدلی چې په سپین نور کې اووه رنګونه دي. متوجه سولئ؟ کله چې په منشور کې موږ دا ولیدل چې اووه رنګونه تشکیل سوه، موږ په دې راز د طبیعت هم خبر سولو چې دا سپین نور چې موږ وینو دا په حقیقت کې د اووه رنګونو ټولګه ده، او دا ښکاري موږ ته سپین، که نه دا په حقیقت کې سپین دی نه. ښه اوس نو د څپې اوږدوالي تابع دی. تاسې ما ته وایاست څه ډول تابع دی؟ معکوس تابع دی. د انکسار ضریب د څپې د اوږدوالي سره معکوسه اړیکه لري. اول یې لمداګانې یادوم. راته ووایاست دا د سره لمدا، بیا د نارنجي رنګ لمدا، بیا د ژړ رنګ لمدا، د شین یا زرغون رنګ لمدا، د آبي رنګ لمدا، همدا رقم د نیلي رنګ او د بنفش رنګ. اوس تاسې لمداګانې اول مقایسه کوئ. موږ د سره لمدا تر ټولو زیاته ده، بیا وروسته یې همدا ترتیب رالی. اوس نو دلته اړیکه موږ تاسې ویل چې د دې سره معکوسه اړیکه لري. نو د انکسار ضریب به د سره دپاره که وګورئ، د انکسار ضریب که د نارنجي دپاره، د ژړ دپاره د انکسار ضریب، همداسې د انکسار ضریب د زرغون رنګ لپاره، د انکسار ضریب آبي و، نیلي و، د بنفش لپاره. اوس نو تاسې راته ووایاست که تر ټولو لوی د انکسار، که ټولو لوی لمدا یا تر ټولو لوی د څپې اوږدوالی د سره رنګ سره دی، نو د انکسار ضریب به د ده لپاره څه وي؟ تر ټولو کوچنی. او تر ټولو کوچنی لمدا که د بنفش رنګ سره ده نو د انکسار ضریب به د ده دپاره تر ټولو څه وي؟ لوی. اوس چې د انکسار ضریب د ده دپاره تر ټولو لوی رالی د بنفش دپاره، نو ماتیږي به هم بنفش تر ټولو زیات. دلته ما تاسو ته یوازې دا دوې وړانګې رسم کړې، یو سور، دا کم یو راغی سور، دا هلته ورته ولیکم، او دا بل کم یو راغی بنفش. دا نورې چیرې دي؟ دا نورې خو د دوی په منځو کې دي، هغه پاته رنګونه دوی په منځ کې دي که نه؟ ما هغه دوه دانې پورته وښکته رسم کړي، هغه نورې ټول د دوی په منځ کې موجود دي، هغه هم په مختلفو زاویو سره مات سوي دي. اوس چې کله دوی د منشور څخه راوځي څه قصه کېږي؟ یو ځل بیا انکسار واقع کېږي، او د دې ځلې بیا هم بنفش تر ټولو ډېر ماتېږي او سور تر ټولو
کم ماتیږي. ولې بیا دا قصه راځي؟ خو کله چې د انکسار ضریب د سره د کوچنی سو د غلیظ څخه رقیق ته او د رقیق څخه غلیظ ته په دواړو حالاتو کې د زاویه څه کمه جوړیږي، او کله چې د انکسار ضریب لوی سو په دواړو حالاتو کې زاویه لویه لویه جوړیږي. نو اوس چې د دې ځای څخه راووتی بنفش داسې انکسار وکئ. نارمل رسم کوي مشکل نه لري، خو مخکې ما تاسو ته یوه اسانه خبره وویل چې منشور دایما وړانګه خپل د قاعدې خواته راکږي. نو اوس بې له دې چې کوم جنجال جوړ کړو دا وړانګه وه بنفش، نو زه اوس څه کار کوم؟ د قاعدې طرف ته دا ماتیږي، دا به دا رقم سي او دا به دا رقم سي. وینئ دلته اوس موږ تاسې سپین نور پر منشور وارد کړی، خو دلته موږ تاسې سپین نور نه وینو. دلته څه وینو؟ دلته دا اووه رنګونه ټول په کامله بڼه باندې وینو. متوجه سولئ؟ او دې واقعې ته چې سپین نور منشور ته داخل سو په اووه رنګونو تجزیه سو، دې ته ویل کېږي په منشور کې د نور تیتوالی. عامل هم تاسې په پوه سولئ چې د انکسار ضریب د څپې د اوږدوالي تابع و او د څپې اوږدوالي فرق کوئ، نو د انکسار ضریب فرق وکئ. د انکسار ضریب چې فرق وکړي خو دا په مختلفو زاویو مات سوه، چې په مختلفو زاویو مات سوه. اوس نو دوی ټول یو ځای نه دي، یو په دې زاویې سو، یو په دې زاویې، یو په دې زاویې، یو په دې زاویې. اوس نو موږ هر یو جدا جدا ولیدل. متوجه سولئ دې مسلې ته؟